ए काका पैसे धरणं प्रिय होते 100 रुपये काका लस जमाड़ा पहले सुसे कीगी पहले सुस कीगी अस्सलाम वालेकुम केने यार د دې پیسو نوم لاسه جوړ شوی یاره نو اوس وختي روانو ما یو سړی نه 10 روپۍ پرېوتې مې کاکا 10 روپۍ درنه پرېوتې نو یې زه مړه په لسو څه کېږي خیر لالا بیا څه ضربونه ورکوي ډاکولا راکوه 10 روپۍ زه درته وایم چې په 10 روپو څه کېږي ولې دا وخت راځئ په لسو نسوار کېږي نسوارو بابا हमारा पैसे बाबा हमारा पैसे सदी बचे बाबा हमारा पैसे वही माते जार के बचे बोले ना दवाखले बचे मैंने हमारा 85 یاره چې دا به څه کېږي دا لس دومره سپکې شوي دي پیسې نو خلک مش شوي دي په لسو چې څه کېږي تا ته پته نشته ولې په لسو څه کېږي په لسو نسوار کېږي نسوارو لالا اوس ورکه زره अस्सलाम वालेकुम खान जी वालेकुम अस्सलाम हाँ जी बेवसीम दा बेवस है माँ माजूर है माँ अल्लाह पनामम कस खैरात की गिरा के دا واخلو دا واخلو खान जी ता वाखला खुदम रस्पक चाहता मगोरा دا لس دومره سپکې شوې چې خیر باران هم نالي دا لس دا دومره سپکې شوې په لسو څه کېږي په لسو څه کېږي څه کېږي په لسو څه کېږي पैसे इधर न प्रे होते 100 रुपये
کاکا لس زمړه په لسو څه کېږي؟ لس دا واخله بچي پلس ننے مار پچاسی پلس سنه کېږي پلسو پلس سنه کېږي. خانجي تا واخله خو دومره سپک چاته مه ګوره. پلسو نسوار کیږي نسوارو پلسو نسوار کیږي نسوارو پلسو نسوار کیږي نسوارو. د لسو روپو زور ما نه ولیدلې چې جوړوي دا کلی کور ما نه ولیدلې و د لسو روپو زور ما نه ولیدلې چې جوړوي دا کلی کور ما نه ولیدلې لسو روپو زور ما نه ولیدلې چې جوړوي دا کلی کور ما نه ولیدلې ورکه ضرب لالا پلسو کې لیونی شو. پلسو کلی جوړو ما کلی ګوره ډاکولا په 10 روپو باندې چا سکار نه کیږي. یو د خاپیرو نشه پې کیږي نشه زیم کوم او تم کې دا ټوله دنیا یې کوي نور پې اسم نه کیږي. 10 نسوار کیږي نسوارو. ګوره ساده بیګلانو په 10 روپۍ هیڅ هم نه کیږي خو زه پې دا کلی جوړو ما. آیا ماله به دا کلی 10 روپۍ راکي؟ او 10 روپۍ لس خو څه کې خلک دله شلم درکوي شلو. اوس زما خبره په پوله غوږونو واورئ. اوس په موږ د کلي په دوکانونو ګرځو او خاص کر نوکر پیشو ته به وایو چې موږ له 10 روپۍ راټولوئ او موږ پې دا کلی جوړو. اوس ورکه ضرب دا خلک دومره خلي چې تاله به پیسې درکوي. نو نه دی راکوي که نه په دې کلي کې به دومره څوک نه چې موږ له 10 روپۍ راکړي. او دا بالکل ښه سوچ دی او 10 روپۍ دونه څه شی نه دی. دا ونیسه روزانه راځه او 10 روپۍ به درکوم. صحیح ده؟ ډېره مهرباني جي. څه پکار دی لالا مونږ راغلي د دې دپاره چې مونږ یو سوچ نوی راوړی دی او مطلب لکه نورو دکاندارانو هم راسره پکې دغه وکړو او تاسو داسې چل وکړئ چې مونږ له 10 روپۍ راکړئ او مونږ پې دا کلی جوړو. نه نو دا 10 روپۍ مونږ تاسو لګټو په 10 روپۍ خو نن سبا نسوار هم نه کېږي. تاسو پې کلی جوړوئ تیزه یې مړه ځان لم کار کوي بیا دې خورا نه شي په 10 روپو پسې. ګوره ملګرو خبره داسې ده مونږ چې کوم هغه آیډیا راوړې وه دې کلي ته نو الله دې کلي والا هم خوشحاله کړي. مونږ له خپله د چا چې څه وسو غیر لکه 10 روپۍ راله راکړي دي نو خبره اوس داسې ده چې لکه مونږ له اوس دا پکار دي ځکه چې دوی په مونږ باندې اعتماد وکړو.
اوس موږ له دا پکار دي چې په دې باندې موږ لکه دا په ښځې ولګو چېرته یو غریب سره به مرسته وکړو داسې نور ته چا چې لکه ضرورت ولا پوره کړو که نه جي بله دا خبره ده چې په دې کې دا پیسې را دغه شوې او میاشت هم پوره شوې ده نو په دې میاشت کې به مونږ د کلي له او د دکاندارانو مخې ته به د دوکانونو مخې ته به یو کانچې لګو بالکل صحیح ده. او د دې لپاره چې دا ګن او دا پکې سړی ورچي نو ماحول به صفا وي. یاره ډاکولا ما خو وی چې په لاسو باندې صرف نسوار کیږي په لاسو کله جوړیږي کله ګلخانه بخیر ستړي مشه کاکا خیر خیر دی کې نه یاره ګلخانه مونږ خو بازار ته راوتیو ستا دکان بند و څه سودام کوله نو خبر شو ستا په دې دکان باندې بیګا اور لګېدلی و تباش خدای دې سره خو عزتمن شي برباد شو نو مونږ چې کله دا ګاونډیانو تپوس وکړو نو مونږ چې د ګلخان کاکا دکان ولې بند دی نو ګاونډیان وایي چې دا شان بیګا ورسره دغه واقعه شوې ده نو مونږ رالو ستاسو غمرازۍ له رالو او بله دا الله دې سره ښه وکړه او بل دا خبره ده چې مونږ چې کدی خیال کړي هغه ګرځېدو به او یو آیډیا مې راوړې وه هغه لس روپۍ هم چې ستاسو دکاندارانو دغه کړې وي نو هغې کې مونږ سره څه پیسې جمع شوي دي نو مونږ رالو ستاسو سره به پکې په هغې پیسو نه د قام د هغه پیسو نه پکې تاسو سره مونږ لکه خلپ وکړو امداد به د سره وکړو بالکل جی همت مه بایله مونږ چې هغه کم پنډ را جمع کړی و په هغې کې زمونږ سره څه پیسې پرتې دي په هغې باندې تاسو د خپلو بچو دپاره څه ټکه پکه روزګار روان الله دې سره خو مونږ چې کم د 10 روپو دغه شروع کړی و د خلکو آیډیا د خلکو ته د اوبو ډېره غټه مسله وه بالکل جی نو په الحال خو په هغې باندې د اوبو دا کار هم وشو او 300 روپو نه دومره دغه شو چې ماشاءالله مونږ په دلته کې خلکو ته اوبه او نور هم به داسې لکه او چې زموږ څه د اوسه کېږي لکه انشاءالله هغه به هم کوو بالکل جی او ماشاءالله لکه داسې نور هم چې کومې مسلې دي مونږ به په دغې باندې د خیره سره کوو انشاءالله د دې خلکو په تعاون سره په 10 روپو باندې به دا کلي جوړو هلکه چیرې بیرې ډېره چیرې لګې را لګې خیار خو دی یاره لالا په لسو خو دې کلی جوړ کو همله پکې واده م وکړه واده یاره چیرې بیرې ډېر ورانې تا دا دومره چیرې دی له لګوله مونږ پې کلی جوړو تا له پکې واده م وکړو که نه په لسو خو ډېر څه کېږي ډېر لالا ضربونه وله نه ورکي بس ته نور څه وې چیرې بیرې
واده درله پکې کومه که نه ورکه زرم لالا ورکه زرم چیری بیری ډېر ډېر مبارک شه بیری واده دی زرګونه مبارک زرګونه دی ورکړه الکه په قلاره لومبه ځل مې دی السلام علیکم ها چیرې بیرې ډېر دې ارمان دی او بس اوس دې د لسو زور وکتو منم دی لالا منم څه کېږي څو لکه ته اوس رالی د چیرې پیرې واده خو وشو او ته یې نه رالی موږ ول بیا سره ورکړو چیرې پیرې مبارک شه شه ډیره مننه د ویډیو کتلو دپاره زه زهیر جهان فیصل ودان او یاسر دا زموږ د ډرامې کې د اداکارۍ کردار ادا کوو دغه ویډیو تاسو وکتله هغې کې مونږ یو ایډیا ورکړې ده چې مونږ څنګه کولی شو چې د 10 روپو نه کار اخیستی شو په 10 روپۍ مونږ ډېر څه کولی شو نن سبا زموږ دغه سوچ دی چې ډېرې پیسې نو ډېر کار به پرې کېږي نه چې لږې پیسې په هغې باندې هم ډېر کار کېږي خو دغه طریقه مونږ چې کوم ښودلې ده په دغې سره نو مونږ دا آیډیا چې کوم وه دا ډېر د مخکې نه وه اوس مونږ په دې ویډیو کې دا کوشش کړی دی چې د ولسي چې کوم زموږ سوچ دی او خلکو ته څنګه په اسانۍ سره خپل میسج ورکولی شو کنوی کولی شو هغه هم کړی دی تاسو ته مونږ دا خواست کوو مونږ خپله باندې په خپله کلي کې په خپله علاقه کې هم په دغه آیډیا باندې کار شروع کړو دغه 10 روپو کمپین به چلو او چې څونه هم کیدی شي لږې پیسې جمع کوو یا ډېرې پیسې جمع کوو په هغې باندې به بیا مونږ د کلي او د ولس له کار کوو تاسو ته هم دا خواست کوو چې په دې آیډیا باندې تاسو خپل کار وکئ کوم ملګري چې غواړي چې د خپل کلي پیسې ورسره نشته دی په لاس کې څه نشته دی او د خپل کلي او د ولس خدمت کول غواړي نو دا یو ښه آیډیا ده چې تاسو دا په کلي کې کمپین وچلوئ او د خپل کلي او خپل ولس خدمت وکئ ډېره مننه ډېره شکریه او زموږ نورې ویډیوګانې روانې دي هغې کې به هم ډېرې مزیدارې آیډیاز راوړو تاسو لپاره زموږ دغه چینل چې کوم دی دا سبسکرایب کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ